السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو بغیر د انټرنیټ نه اپ څنګه انسټالوئ. مطلب دا دلته کې چې موږ دا کم اپ انسټال کړی دي، کاین ماستر دی، ایزی اردو دا، یوټیوب دی، ایمیج سرچمن دی، دا ټول اپلیکیشن چې کوم دي دا موږ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړی دي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې بغیر د انټرنیټ نه تاسو دا اپلیکیشن انسټالولی شئ. دا ویډیو سره پوره وګورئ. که ویډیو هم خوښه شوه ویډیو لایک هم کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. ښه دوستان، د ټولو اول به تاسو داسې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې به پلی سټور ته راشئ. په پلی سټور باندې به کلیک والئ. دلته کې زه تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم، دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. د هغې نوم دی بیک اپ ریسټور. تاسو به داسې ولیکئ بیک اپ ریسټور. دا به تاسو ولیکئ او بیا به تاسو سرچ کړئ. چې تاسو کله سرچ کو تاسو سره په ټول اول باندې دا اپلیکیشن نه واوړي. دا یو اپلیکیشن دی بیک اپ اینډ ریسټور. دا به تاسو ځان سره انسټال کړئ. تاسو به داسې کلیک والئ. تاسو سره به دلته کې انسټال اپشن نشي، دا به تاسو انسټال کړئ. ما سره انسټال دی، بیا ضرورت نشته دی. ښه چې کله تاسو انسټال کو بیا تاسو دینه مکمل وځئ. تاسو اوس ګورئ زه خپله ډیټا اپ کوم او ستاسو د مخې زه دا اپلیکیشن ټولې ډیلیټ کوم. زما سره چې دا کومې اپلیکیشن دي کاین ماستر، ایزی اردو، دا زه ډیلیټ کوم ستاسو د مخې او دوباره زه د انټرنیټ نه بغیر انسټالوم چې دا مونږ سره انسټالیږي او که نه. زه ډیټا اپ کوم. تاسو ګورئ دا زموږ ډیټا ده، صحیح ده، مونږ سره آن ده، دا ما اپ کړه. ټیک شو، اوکې. د دې نه زه بیا ووتم. د ټولو اول به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې دا کم اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړی دې ته بیا تاسو راشئ. دا یو اپلیکیشن دی اپ بیک اپ اینډ ریسټور. په دې نه تاسو بیا کلیک والئ. ښه چې کله تاسو سره د اپلیکیشن اوپن شو دا تاسو وګورئ زموږ په موبایل کې چې څونه اپس دي ټول موږ سره دلته کې راواوړي. ټیک شو، موږ چې کوم پلی سټور نه ډاونلوډ کړي دي، کوم چې د موبایل خپل دي ټول موږ سره راواوړي. بیا تاسو داسې کار وکړئ. دلته کې موږ سره اولنی کوم اپلیکیشن چې دی اوپیرا مینی. ټیک شو، دا یو اپلیکیشن دی. دې ته مخامخ دلته کې تاسو سره خانه ښکاري، په دې کې تاسو ټیک مارک وکړئ. ورپسې واټر مارک ته هم تاسو ټیک مارک وکړئ. تاسو چې کوم څونه اپلیکیشن وي ټول ته تاسو داسې ټیک مارک وکړئ. صحیح شو، داسې ورته ټیک مارک وکړئ. ښه هغې نه پس بیا ښه چې کله تاسو ټول د ټیک مارک وکړو لاندې بیا دلته کې لیکلی دی بیک اپ. په دې نه بیا کلیک والئ. دا اپلیکیشن به تاسو سره اتومیټیکلی په فون میموري کې سیو شي. دا زموږ سره روان دی، سیو کېږي. موږ سره 50 ته ورسېدو. ښه نو زموږ دا اپ چې کوم دي دا موږ سره په فون میموري کې سیو شو. هغې نه پس بیا تاسو دې نه مکمل وځئ. ښه دلته کې اوس زموږ سره دا کاین ماستر دی. ستاسو د مخې دا ان انسټالوم ډیلیټ کوم یې ګورئ ورته. ټیک شو، دلته کې موږ سره دا ان انسټال اپشن دی. په دې باندې زه کلیک کړم، دا زه مکمل ډیلیټ کوم. یو کینسل دی، یو ان انسټال دی. ان انسټال کوم دا موږ سره مکمل ختم شو. ټیک شو، د موبایل نه دا مکمل لاړو. تاسو وګورئ موږ سره مکمل ختم شو. ښه تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې به راشئ فایل منیجر ته. که ستاسو په موبایل کې فایل وي یا فایل منیجر، داسې اپشن به تاسو وګورئ، یا فایل یا فایل منیجر. تاسو به دې ته راشئ او کلیک به پرې والئ. دلته به تاسو په فون سټوریج باندې کلیک والئ. تاسو سره بیا داسې دوه اپشن نه واوړي. یو دا یو اپشن دی او یو دی آل فایل. تاسو به آل فایل باندې کلیک والئ. دلته کې دا یو فولډر دی اپ بیک اپ ریسټور. په دې نه بیا تاسو کلیک والئ. دلته بیا دا اولنی فولډر چې کوم یو دی په دې نه بیا کلیک والئ. ښه زموږ کاین ماستر چې کوم دی د هغې سیټ اپ دلته کې موږ سره دی پروت دی. کاین ماستر دا دی موږ سره پروت دی. په دې نه زه کلیک کړم، دا زه اوس انسټالوم. دلته کې انسټال باندې به زه کلیک والم. زموږ دا کاین ماستر چې دا موږ سره انسټالیږي. ښه نو زموږ د کاین ماستر چې کوم دی دا موږ سره انسټال شو. زه اوس سکرین ته راځم چې دا موږ سره انسټال شوی دی او که نه دی. دې نه به زه مکمل وځم. دا تاسو وګورئ زموږ کاین ماستر چې کوم دی هغه بلکل زموږ سره انسټال شوی دی. بلکل هغسې په اوریجنل حالاتو کې دی. تاسو زه اوس اوپن کوم چې دا موږ سره اوپن کېږي او که نه. زه پرې کلیک کړم، ما پرې کلیک واغستو. دا وګورئ دوستان زموږ د کاین ماستر چې کوم دی دا موږ سره اوپن شو. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسو هم د انټرنیټ نه بغیر خپل اپ انسټالولی شئ. هغه که انشاټ وي، که کاین ماستر وي، که کیپ کټ وي، که لایټ موشن وي، که هر یو اپلیکیشن وي هغه تاسو بغیر د انټرنیټ نه انسټالولی شئ. نو دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. مننه.